الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هېواد د روان وضعیت او د سولې په ارتباط کومې هڅې روانې دي، په دې اړه ځینې ټولو مهم او اساسي لوبغاړی په امریکا کې د افغانستان په ارتباط او د سولې په اړه چې کومې هڅې روانې دي، د امریکا د نوې تګلارې په ارتباط څو نظریات شته. یوه ډله امریکایان داسې فکر کوي چې د افغانستان دا جګړه او په هغې کې د امریکا مزید ښکېلوالی د امریکا په تاوان ګڼي. وایي تر ننه او په دې تېرو 1900 کلونو کې سره له دې ټولو تلفاتو لګښتونو امریکا نه ده توانېدلې چې خپل یوه ستراتیژیک هدف ته ورسېږي. له دې وروسته هم نشي کولی څه ترلاسه کړي. باید له دې جګړې راووځي، څه هم بلا قید و شرط. په دوی کې ځینې داسې دي چې غواړي امریکا له ټولو هغو نورو جګړو نه ووځي چې د شوروي اتحاد د زواله پسې وروسته یې نړۍ کې او مخصوصا په اسلامي هېوادو کې پیل کړي او په ټولو کې ناکام شوی. تاکید او ټینګار یې دا ده چې امریکا باید له دې ټولو نورو جنګونو نه هم ووځي. نور باید امریکا ځان ته نړیوال ژارمدار سترګه ونه ګوري. ولسونه او هېوادونه پرېږدي چې خپلې ستونزې په خپله حل کورني او بهرني وضعیت بد وضعیت تقاضا او غوښتنه ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ټرمپ د دې ډلې او زیات په راس کې دی. دا لومړۍ ډله ده. کونو ایستل غواړي او همدا دویمه ډله یې هغه ده چې په افغانستان کې مزید پاتې کېدلو باندې ټینګار کوي. دا د امریکا د ګټو لپاره ضروري او مفید ګڼي. هغه امریکایي مامورین چې له دې جنګ یې ډېر څه ترلاسه کړي او له خپلو افغاني غلو مورګرو سره یو ځای د امریکا د نظامي او غیر نظامي مرستو همدا جنرالان او ملکی مامورین چې د امریکا د نظامي او غیر نظامي مرستو ډېره برخه د دوی په جیبونو کې لویږي. جنګ ورته ډېر ګټور برېښي، ډېر څه یې له جنګه ترلاسه کړي. دوی د جنګ په دوام او په افغانستان کې د امریکا د مزید پاتې کېدو پلوي کوي.
او دوی دي چې په امریکا کې هم غواړي د دې ذهنیت را پیدا کولو او د ولس قانع کولو په ارتباط تبلیغات کوي او هڅې کوي. درېیمه ډله هغه اشخاص او لوري احتوا کوي چې د امریکا د ځواکونو تدریجي وتلو باندې ټینګار کوي، نه فوري او بشپړ. وایي چې افغانستان دوی ته ډېر مهم ستراتیژیک هدف دی. دوی ګټې دا ایجابوي چې دلته تر یوې مودې پورې پاته وي. امریکا نه یوازې افغانستان کې بلکې په دې ټولې سیمې کې ستر او مهم اهداف لري. دغه اهداف ایجابوي چې موږ له افغانستانه زر ونوځو او د دې لپاره چې په دې اوږدې جګړې کې مو ډېر مالي او ځاني تلفات ګاللې او ډېر لګښتونه مو کړي. تش لاس وتل بدې پای لري، هم زموږ اعتبار او حیثیت ته چې دا به زموږ یو لویه ماته او تاریخي ماته تعبیرېږي، او هم به هغه ټولې ګټې چې په دې سیمې کې لرو هغه له لاسه ورکړو. افغانستان به زموږ د رقیبانو په لاس کې پرېوځي. د دې سیمې له پراخو ستراتیژیکو زیرمو به زموږ لاس قطع شي. ښه دا ده چې تر هغه مودې پورې په افغانستان کې پاته شو چې له دې ناحیې ډاډه او مطمئن شو چې په افغانستان کې به زموږ یو ملګری حکومت وي، زموږ ګټو او منافعو ته ژمن، چې زموږ د رقیبانو په ارتباط هم د هغوی دریځ له موږ سره ورته او په یو جبهه کې. تر څو چې داسې یو حکومت چې د امریکا ګټو ته ژمن وي او په دې سیمې کې د امریکا د ګټو خوندیتوب تضمین کړي، داسې حکومت رامنځته کېږي، باید موږ په افغانستان کې پاتې وو. دا ډله د افغانستان له اوسني حکومت نه سخت متنفر دی. هغه د امریکا د ماتې اصلي عامل ګڼي. وایي چې د دوی له وجه د دوی له کبله موږ په افغانستان کې ماته وخورو. په دې حکومت کې د شاملو ډلو نه د خیر تمه نه لري. وایي غربپالې ډېر ضعیف او کمزوري دي، د ولس له حمایت نه محروم دي، لاابالي دي، سپک او بې اعتباره دي، او نورې ډلې چې په دې حکومت کې شامل دي او امریکایانو ورته اقتدار سپارلی او په اقتدار کې کړي، دوی په اصل کې د امریکا رقیبانو پورې تړلي. دوی ته نه تعهد لري او نه اخلاص و صداقت. وفا یې هم له نورو سره ده او ارتباط یې هم تعلق یې هم له نورو سره. د امریکا له رقیبانو سره تعلق ده، هغوی پورې تړلي. که احیانا د لنډې مودې لپاره زموږ ملګرتیا هم کړې ده، د هغوی په ویناو اشاره یې کړې. هغه مهال چې دوی زموږ سره یو ځای په ائتلاف کې شامل وو، په دې جنګ کې شریک وو، زموږ مرسته او ملګرتیا یې کوله، زموږ اکمالات د دوی له لارې وو. عملاً په جنګ کې زموږ په څنګ کې وو د طالبانو خلاف، خو نن به هغوی له موږ نه بیلیږي او زموږ له رقیبانو سره به بېرته یو ځای کېږي. دې ته ترجیح ورکوي چې د ځینو کلکو تعهداتو په نتیجه کې کابل هغه چا ته وسپارل شي چې په افغانستان او سیمې کې د دوی ګټې ایجابوي.
د دې لوري دغسې تعهدات واخلي، کلک تعهدات، مطمئن تضمینونه سره هغوی د ګټو لپاره کار کوي. داسې تعهدات چې له مخې نه به یې په افغانستان کې د امریکا غیر مرئی غیر څرګند حضور دوام کوي. دلته به یې خو نامرئی حضور، استخباراتي حضور. د دوی د فوزونو یونیفورم کې د سرتیرو د وتلو نه وروسته به هم د امریکا حضور دلته خوندي. په دې ارتباط به له دې حکومت نه باید تعهد واخیستلی شي او موږ مطمئن شو چې حضور به مو په افغانستان کې دوام کوي. او همدا حکومت به له امریکا سره د هغه د سیمه ایزو رقیبانو او نړیوالو حریفانو جبهه کې به له امریکا سره د هغه تر قیادت و زعامت لاندې ولاړ. پر خپل لاندې سیمو کې به تروریستي ډلې، هغه چې د امریکا د معیارونو له مخې تروریست دی، د امریکا د معیارونو له مخې چې څوک تروریست دی تاسو یې پېژنئ، دغه تروریستي ډلې به فعال حضور نه لري او دا مجال به په لاس نه راوړي چې په دې سیمو کې هغوی فعال. په دوی کې ځینې داسې فکر کوي چې شاید وتوانېدی شي له طالبانو نه همدغسې ځینې تعهدات ترلاسه کړي او د دې پلوي دي چې که داسې تعهدات هغوی وکړل نو کابل هغوی ته وسپارو. پټ یې نه پرېږدي، په خپلو تحلیلونو تفسیرو کې هم په دې باندې ټینګار کوي چې ښه صورت یې همدا ده چې موږ همدغه طالبانو ته اقتدار وسپارو، مشروط په دې چې دغسې تعهدات ترې واخلو. دې مطلب ته د بلیک واټر رئیس هم یوې مرکې کې اشاره وکړه او ویې ویل چې امریکا CIA غواړي چې همدغسې کار له دوی واخلي. ګواکې چې یو ذهنیت همدغسې ده او د دې ذهنیت لپاره کار روان ده په CIA کې. ګواکې یو ذهنیت همدا ده. خو ځینې نور بیا د دوی د دغه استدلال او تحلیل او نظر په ارتباط وایي چې د دې امکان لږ دی چې او طالبان هم دې ته هېڅکله نشي چمتو کېدلی چې دې کار ته غاړه کښېږدي. وایي چې په طالبانو باندې دا باور او اعتماد نشي کېدی. په خپلو ځینو مخکنیو تجربو باندې هم استناد کوي. استدلال یې دا ده چې دا په دغو مرحلو کې وشول او دا ښیي چې په کار ده موږ په طالبانو باندې اعتماد ونه کړو. په هر صورت دا هم یو ذهنیت دی. دا چې سپینه ماڼۍ به له دغو مختلفو رنګارنګ نظریاتو، وړاندیزونو او طرحو کومه غوره کړي، پنتاګون او استخباراتي ادارې به د CIA په شمول چې تل د سپینې ماڼۍ سیاستونه هغه ټاکي، په داخلي چارو کې هم په بهرنیو سیاستونو کې هم د هغوی مشورو ته سپینه ماڼۍ او د هغوی واکمن ځان مجبور ګڼي. د دغه فشارونو مقابل کې به سره له دې هغوی کوم لوری غوره کوي، کوم سیاست غوره کوي، کومه مشوره به مني، کومه تګلاره به انتخابوي. په دې ارتباط مجبور څه موده نور هم انتظار وکړو او وګورو چې عملاً به څه کېږي. خو دا هم کاملاً واضح ده چې د سولې په ارتباط به وروستی تصمیم واشنګټن کې نیول کېږي، نه په کابل کې او نه په دوحه کې او نه په بل ځای کې.
وروستی تصمیم به د جنگ او د سولې په ارتباط په سپینې ماڼۍ کې نیول کېږي. او دا هم یو څرګند او جوت حقیقت دی چې نن امریکا په هغه موقعیت کې نه ده چې دغسې جنګونو په ارتباط په آخري پرېکړه هغه کوي. هغه مهال تیر شوی چې امریکا نړۍ یو قطبه ګڼله، ځان ته یې بې حریف او بې رقیب ځواک ویل. ټولې نړۍ کې داسې څوک نه لیدو چې هغه خپل حریف رقیب وګڼي. وروستۍ پرېکړه یې د ځان ګڼله په ټولو قضایاو کې د افغانستان په شمول. هغه مرحله اوس تېره شوې. اوس امریکا ځواکمن رقیبان لري. د دې جنگ په پیل کې امریکا په همدغسې یو موقعیت کې وه. د همدې لپاره د نړۍ ټولو هېوادونو حتی د دوی سرسختو رقیبانو هم د دوی ملګرتیا وکړه او د دوی تر قماندې لاندې راغلل افغانستان کې په جنگ کې شریک شول. 48 هېوادونه، یوازې ناټو نه، ویلی شم ټول اسلامي هېوادونه، یو هم ترې پاته نه شو. هغه ډېر انقلابي چې امریکا ته به یې شیطان بزرګ ویل، هغه هم تر ټولو وړاندې دوی ملګری و. روسیه هم د دوی ملګرتیا وکړه، روسیې هم. هغه دور اوس تېر شوی. نن امریکا ځواکمن رقیبان لري. د دې رقیبانو په وړاندې په ډېرو جنګونو کې ماته وخوړه. ویلی شو چې د همدغه رقیبانو له کبله تقریبا په ټولو دغو جنګونو کې چې د شوروي اتحاد د زوال وروسته یې پیل کړل، په دې کې ماته وخوړه. دوی اوس هم په نظامي برخه کې ځواکمن رقیبان لري او هم په اقتصادي برخه کې. نن امریکا د چین له اقتصادي ودې ویریږي. سخته ویره. له مقابلین هم ځان عاجز ګڼي او په یقین سره ویلی شي چې مقابله یې ورته ګرانه ده. امریکا لکه څنګه چې په نظامي میدانونو کې ځای په ځای شکستونه ماتې خوړلې دي، په اقتصادي برخه کې هم ماته خوړلې. نن د امریکا ستونزې دومره دي، اقتصادي ستونزې دومره دي چې په خپل اوږده تاریخ کې نظیر نه لري. لومړی ځل دی چې له دغسې سترو ستونزو سره مخامخ شوی. د دې قضایاو او جګړې بل لوری هغه حکومت دی چې ناټو او په راز کې امریکا په افغانستان باندې تحمیل کړ. د کابل اوسنی حکومت هغه د اوسني وضعیت او د جنگ دوام غواړي. هڅه یې وکړه چې له امریکا د اوسني حکومت د دوام تضمین ترلاسه کړي. د طالبانو د بندیانو له نه خوشي کولو نه د یو فشار په توګه استفاده وکړي. تر هغه ور باندې ټینګار وکړي پرې نږدې چې امریکا ورته دا تضمین کړي چې پاته کېږي څو کاله څه موده نور هم په اقتدار کې. ونه توانېدو، دې ارمان ته ونه رسېدل. امریکایانو ورسره ونه منله، دا تضمین یې ور نه کړ. نه یوازې دا تضمین یې ور نه کړ بلکې په واضح الفاظو امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د نظام په اړه به افغانان په خپله تصمیم نیسي. موږ د خاص نظام او حکومت د تعمیلولو اراده نه لرو. الفاظ هم ډېر واضح وو او مخاطب هم د کابل حکومت. افغان ولس ته اطمینان ورکوو او د سیاسي ډلو ته هم چې موږ د کوم خاص نظام پلوي نه کوو. نظام یو دی، یعنې د همدې حکومت پلوي نه کوو، د هغه دوام نه غواړو، هغه په اقتدار کې پرېښودل زموږ هدف نه دی.
د دې حکومت مشرانو لهجه جنګي ده، د جنګ شعارونه ورکوي، د جنګ ډولونه وایي، اظهارات، اقدامات، اجراءات، تعینات ټول داسې چې ښیي په واضح توګه ښیي چې دوی د جنګ دوام غواړي. د ملیشو جوړولو لړۍ یې پیل کړې چې که امریکا ناټو خپلې مرستې بندې کړي په نتیجه کې به یې اردو متلاشي کېږي، کمزوری کېږي، دوی به یې له پاللو نه عاجز وي. د دې لپاره باید داسې یو مرجع پیدا کړي چې له نظامي پلوه یې هم اکمال کړي او له مالي پلوه هم، او د دې ترڅنګ باید د ملیشې ځواکونه جوړ کړي. دا لړۍ پیل شوې، د وسلو ویش هم روان دی. راتلونکي په انتظار کې دی. فکر کوي چې که امریکا وځي نو د هغه تش ځای باید یو بل هېواد ډک کړي. تمه ده دا چې داسې هېواد پیدا شي که نه چې د امریکا تش ځای ډک کړي. حقیقت دا دی چې داسې څوک نشته. دوی ادعا کوي چې هند ورسره د نظامي او مالي مرستو ژمنه کړې، او ګواکې دا د ملیشي ځواکونو جوړول هم د هند د مرستو په نتیجه کې ده. د هغوی په مرستو باندې دا ملیشي ځواکونه جوړوي. ځینې دا هم وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو نه وروسته یو نوي جنګ ته باید منتظر وو، باید تیاری ونیسو، چمتو. صریحا وایي یعنی چې هغوی یو بل جنګ ته منتظر دي، همداسې انګیري چې داسې یو جنګ راتلونکی دی. ما ته داسې برېښي چې دا شعارونه او دا سیاستونه یقینا چې ډېرې بدې پایلې لري، ډېرې 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 بدې پایلې، او تر ټولو زیاته او مخکې خپل همدغه واکمن دا همغه د نجیب د ملګرو غلطه تجربه یو ځل بیا تکرارول دي. نجیب د جنګ ختمېدا غوښتله او دې سره توافق کړی و چې یو موقت حکومت جوړ شي او اقتدار هغه ته په سوله ییزه توګه انتقال شي. پرچمي ملګرو یې د دې مخالفت وکړ او د ده په خلاف یې کودتا وکړه. همدغه کودتا د دغه خونړۍ جګړې پیل و چې تر ننه پورې دوام کړ. په همدې حساس فرصت کې په داسې حال کې چې د سولې مذاکرات هم پیل شوي، دواړو لورو هم خپل ایتونه ټاکلي او لګیا دي په اجنډا باندې بحث کوي. بحثونه لږ ترې اوږده شول او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي چې موږ د بحث اجنډا به څه وي، لومړۍ، دویمه، درېیمه موضوع به څه وي چې ورباندې بحث وکړو، ترتیب به څنګه وي، ناسته به څنګه وي. دا خو پرېږده چې د دې دواړو ټیمونو او هیاتونو ترمنځ په دې ارتباط اختلاف دی او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دا ستونزه حل کړي او توافق وکړي چې دا ناسته به څنګه وي په مذاکراتو کې. حکومتي ټیم هم نه دی توانېدلی چې خپلې ستونزې حل کړي. امریکایي ورځپاڼې وایي چې د دوی حتی په دې نه دي توانېدلي چې د کابل د لوري هیات به څنګه کښېني، د هر یو غړي ځای به چیرته وي. دا ستونزه نه ده توانېدله چې هغوی حل کړي. له دې نه معلومیږي چې دا څومره نورې ستونزې په مخ کې دي. قضایا، اجنډا، مسائل، د دې لوري غوښتنې او د سولې طرحه، نور ډېر مسایل چې په دې پورې مربوط دي، دا اصلا دلته نه څېړل شوي دي او نه د دوی ترمنځ وحدت نظر شته، نه واضح لارښوونه ورته شوې ده. بس یو نامتجانس ټیم له مختلفو افکارو سره او ډېری هم دغسې چې
د دغسې مذاکراتو لپاره هیڅ نه سابقه لري، نه وړتیا لري، نه تجربه لري او لا ډېر خام دي، لا هغه مرحلې او پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې په دغسې مهمو مذاکراتو کې هغوی د هیئت په توګه د هیئت د غړي په توګه شرکت وکړي. دا خو پرېږدئ. واقعیت دا ده چې دا یو د مختلفو افکارو، سلیقو، مزاجونو نه جوړ شوی یو هیئت ده چې د هغوی توحید نظر هم ډېر ګران دی، وحدت و یووالی هم ډېر ګران دی. په دغسې وړو وړو مسایلو باندې هم باید ورځې په لانجو بوخت مذاکراتو کې چیرته کښېني. په همدغسې اساس فرصت کې دا دی ګورئ چې همدا حکومت غواړي په رسمي توګه او د لومړي ځل لپاره چې سابقه نه لري د جنرال نجیب د ایمان د اعدام تلین ولمانځي په دولتي مصارفو په رسمي توګه تیاری روان دی چې دغه د اعدام تلین به لمانځل کېږي. په همدې حساس فرصت کې د نجیب د ډلې د افرادو د توظیف او ګمارنې هغه هم په ډېرو حساسو پوستونو کې دا لړۍ پیل شوې. په همدې مرحله کې ګورو چې دوی د خپلو ښکنځلمارو په خوله او په قلم او د فیسبوک له لارې خپلو صفحاتو او پاڼو له لارې د خپلو صفحاتو په مخ مجاهدینو او طالبانو ته سختې پرېوتې ښکنځلې کوي. ډېره سخته د کوڅې بازار ژبه کاروي، زهرجن تبلیغات کوي. په دغو ټولو کارونو کې د نمانځنې ترتیبات او د هغوی له توظیف نه او له تبلیغاتو نه د دې ټولو نه د هغوی موخه او هدف فقط دا دی چې د طالبانو او د مجاهدینو حساسیتونه وپاروي او د سولې دا روان بهیر شنډ کړي. هدف فقط او فقط همدغه. تاسو وګورئ چې د حکومت مشران د طالبانو په ارتباط څنګه ژبه خوځوي. څوک چې د سولې اراده لري نو هغه لومړی کار چې باید وکړي د خپلې ژبې کنټرول ده. دوی نه یوازې خپله ژبه نه ده کنټرول کړې، خپله خوله، بلکې بس ژبې داسې راایستلې لکه چې تیرې تورې له تیکې راوځي. همداسې بألسنة حداد لکه چې قرآن فرمایي اوسپنیزو ژبو سره، یعنی چې ژبې د اوسپنې له تیرې تورو سره ورته دي. همدغسې اظهارات کوي. د دې حکومت د بقا او تغییر په ارتباط د امریکا موقف داسې بریښي چې غواړي په ځای ټولو ته د منلو وړ حکومت راشي. د نوي حکومت راتګ غواړي. د دې حکومت په بقا او دوام باندې ټینګار نه کوي. نه یوازې ټینګار نه کوي بلکې ترې ستړي او ستومانه دي او په صریح الفاظو وایي چې باید بدل شي او نوی حکومت راشي. امریکایي چارواکي په صریحو الفاظو وایي چې امریکا 3 اهداف لري. لومړی د خپلو ځواکونو را ایستل، دا د امریکانو لومړی هدف. د افغانستان د خپلو ځواکونو او پوځونو ایستل د امریکا لومړی هدف ده. په دې مذاکراتو کې دوی لومړی موخه همدا وه چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي.
خپله رابطه به له تروریستي ډلو سره له القاعدې او نورو سره قطع کوي. دریم، امریکا باید دا اطمینان ترلاسه کړي چې له دې نه وروسته به افغانستان د دوی او د دوی د ملګرو په خلاف نه کارول کېږي. دوی او د دوی د ملګرو ګټو ته به د افغانستان له لوري ګواښ او تهدید نه متوجه کېږي. لکه چې مخکې مې عرض وکړ، دوی مسلسل وایي چې د افغانستان راتلونکی او نظام یې، څرنګوالی، حکومت یې، دا چې د حکومت په راس کې څوک یې، ترکیب څنګه یې، دا په موږ پورې مربوط نه ده، دا د خپل افغانانو کار. د دې نه په صریح طور معلومیږي چې د امریکا په دې نوي ستراتیژي او سیاست کې د دې حکومت لپاره کوم ځای نه ده پاته. د هغوی په پاته کېدا باندې نور ټینګار نه کوي. بل لوری طالبان د برلاسي احساس کوي. حکومت ورته کمزوری او شړېدلی بریښي. باور یې دا دی چې دا حکومت په خپل اوسني وضعیت کې د دوی په وړاندې مقاومت نشي کولی او د امریکایي ځواکونو له وتلو نه وروسته خو قطعا نشي کولی. د دوی ځینې په نظامي حل تاکید او ټینګار کوي. فکر کوي چې له بریا نه ډېره کمه فاصله لري. نظامي حل ورته ممکن دی. او ځینې نورې بیا په سوله ییز حل ټینګار کوي. استدلال یې هم دا دی چې سری الفاظ هم وایي، مشرانو یې هم دا وینا کړې، تجربو موږ ته ښودلې چې یو ډله په افغانستان حکومت نشي کولی. د جنگ له لارې د کابل فتح کول شاید ممکن وي، خو د تل لپاره په کابل کې پاتې کېدل ګران دي. مخکنۍ تجربې باندې هم استدلال کوي. ځینې په همدې فکر چې باید د نظامی حل په ځای په سیاسي حل باندې ټینګار وکړو، نورو سره باید یو توافق ته ورسېږو. هغوی دې ته متوجه دي چې په دې سیمې کې ډېر هېوادونه داسې هم شته چې که حتی نن د طالبانو سره خواخوږي شي، ریال چې طالب حکومت نه منو. ایران یو له همدغو هېوادونو، وزارت خارجه، وزیر خارجه او نور مسؤلینو په ډاګه ویلي دي چې د طالبانو حمایت کوو، طالبان باید په قدرت کې شریک وي، خو په راست اقتدار کې نه منو. نور هم دغسې دي چې طالبانو منل ورته ګران برېښي. د طالبانو ځینې د حزب اسلامي په اړه داسې فکر کوي چې تر ټولو نورو ډلو حزب څخه نږدې دي. فکري او عملي نږدېوالی دی د دې دواړو ډلو ترمنځ. اسلامي نظام، د بهرنیو اشغالګرو ځواکونو وتل، د افغانستان خپلواکي او ازادي او ډېر نور مسایل داسې دي چې د دې دواړو ډلو مشترکات دي. هغوی هم په همدې باور دي او په حزب کې هم ډېر په همدې باور دي. که په ټول هېواد کې طالبان له کومې سیاسي ډلې سره له دې پلوه نږدېوالی او تقارب لري، نو هغه فقط او فقط حزب اسلامي دی. نورو سیاسي ګوندونو سره هغه ډېر زیات توپیرونه لري، ژور توپیرونه. د واقعي طالبانو ټول مؤمن او مجاهد غړي همداسې انګیري.
او په حزب اسلامي کې هم ډېری د حزب پوه او هوښیار غړي همداسې فکر کوي. دواړه دا غواړي چې سره نږدې شي. دا دواړه ډلې باید خپلو منځونو کې د وروري او وحدت لاس ورکړي. طالبانو کې هم یو ذهنیت همدا ده او د اسلامي کې هم. خو په طالبانو کې هم، په حزب اسلامي کې هم او په نورو ډلو کې هم داسې افرادو ځای نیولی چې نه ویلی شو چې اسلام ته تعهد لري، نه د خپلې ډلې ارمانونو اهدافو او تګلارو ته تعهد لري، نه اخلاص او وفا لري، نه تګلارو ته ژمن دي او تمکین کوي. دا دخیل او نفوذي عناصر حزب اسلامي د طالبانو اصلي رقیب بولي، او که په حزب کې دي نو بیا وایي چې بس اصلي رقیب مو هم دا طالبان دي. د خاص ذهنیت خلک همدا فکر او انګیرنه هم په طالبانو کې لري، هم په حزب اسلامي کې. که هلته دي نو له حزب اسلامي پرته له بلې هلې ډلې سره که هر څومره بد وي، دوی د یووالي وحدت غوښتونکي دي. همدا افراد هغه مهال لا زیات فعال شي چې د طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د یووالي او ګډ کار او دریځ غوره کولو امکانات او احتمالات زیات شي. کله چې په دې ارتباط څه کارونه وشي، څه اظهارات وشي، څه کار پیل شي او د دې احتمال زیات شي چې کېدای شي دا دواړه ډلې سره یو ځای شي، په یو صف کې ودرېږي، خپل اختلافات ختم کړي او واحد دریځ او تګلاره غوره کړي، نو دا ډله بیا فعال شي په دواړو او هڅه کوي چې دوی ترمنځ اختلافات راولاړ کړي. د حزب خلاف تبلیغات، د مجاهدینو او شخصیتونو ترور او په سیمو او جبهاتو بریدونه د همدغو کړیو کار دی. دا افراد چې نه اسلام ته کوم تعهد لري او نه طالبان او بل کوم ګوند ته او حزب ته اخلاص او ژمنه، له فرصت په استفادې سره یې ځان دغو ډلو ته منسوب کړی او د دشمن پلانونه پلي کوي. حزب اسلامي ته هم دا پکار ده او طالبانو ته هم چې د دغو مشبوه او نفوذي کړیو په ارتباط محتاط وي. هماغه چې په اظهاراتو او اقداماتو سره غواړي دا دواړه ډلې سره بیل کړي او حتی د دوی ترمنځ د جنګ اور بل کړي. د دې قطر د مذاکراتو په دوران کې طالبانو له اتمر او ډاکټر عبدالله سره ونه لیدل، سره له دې چې دوی هم غوښتل او د قطر حکومت هم هڅه وکړه او امریکایانو هم له طالبانو وغوښتل چې له دوی سره وویني، دا مناسب دی او ضروري ده، ولې طالبانو ونه لیدل. خو له حکومتي هیئت سره دا د مذاکرات پیل کړي او کافي انعطاف یې وشو. د دې معنا دا ده چې طالبان لا تر اوسه په خپل مخکني دریځ ولاړ دي، د کابل حکومت په رسمیت نه پیژني او له هغه سره مذاکراتو ته چمتو نه دي او ګډ حکومت جوړول ورسره په هیڅ صورت کې نه مني. که داسې نه وای او د ځینو ملحوظاتو له کبله یا د فشارونو له کبله ځان دې ته اړ ګڼلی چې له همدې حکومت سره هم باید داسې روغه جوړه وکړي چې په ګډه یو بل حکومت نه وي حکومت جوړ کړي
دې دواړو سره له لیدلو نه ډډه نه کوله. د دې نه معلومیږي چې طالبان د یو مشارکتي حکومت مخصوصا د همدې حکومت سره دې ته چمتو نه ده. حزب اسلامي په دې وضعیت کې څنګه حالات کې واقع دی؟ حزب په دې حکومت کې شامل نه دی. له همدې کبله نه په جنګ کې د حکومت ملګری دی او نه د سولې په حکومتي هیئت کې غړیتوب ورته مناسب بریښي. طبیعي ده چې حکومت کوم هیئت ټاکي او مهار د مذاکراتو هم د هغوی لاس کې وي، وروستۍ پرېکړه او فیصله به حکومت کوي، هدایت به هغه نه به هغه وایي، او موږ به هسې د یو میلمه په توګه په دې هیئت کې شریکېږو او له دوی سره به درومو. دا به لویه غلطي او لویه اشتباه وي، هم سپکاوی هم لویه اشتباه. نو ځکه موږ په دې هیئت کې شرکت ونه کړو او په هیڅ صورت کې به هم شرکت ونه کړو تر څو چې موږ د تصمیم په مرجع کې نه وو او دا بهیر په کامله توګه د حکومت په انحصار کې وي، هېڅکله به هم په دغسې هیئتونو کې شرکت ونه کړو. د حزب اسلامي په ارتباط د امریکا دریځ هم ډېر زیات څرګند دی. ګوانتانامو هم شهادت ورکوي چې د حزب اسلامي په ارتباط د امریکا دریځ څنګه دی. آخري زندانیان د حزب اسلامي وو په ګوانتانامو کې او دا د وروستۍ له حزب اسلامي غړی دی. امریکا یې له خوشي کولو نه ډډه وکړه. د داعش، القاعدې او طالبانو مشران دي، عادي خوړې خو یې پرېږده، مشران یې حتی ستر قاچاقچیان یې هم خوشي کړل. اما د حزب بندیان را پاته دي، ګوانتانامو کې هم پاته دي، د کابل زندانونو کې هم پاته دي. او چارواکي وایي چې د امریکایانو د مخالفت له کبله مو دوی پرېښودل چې پاته شي، آزاد یې نه کړو. یعنې چې امریکا له دې سره مخالف وي چې دا د آزاد شي، د هغوی په وینا مو تر ننه پورې ساتلي. دا هم څرګنده ده چې که امریکا غوښتلی نو د حزب اسلامي بندیان به د مائدې مطابق په لومړیو 2 میاشتو کې آزاد شوي. د امریکا یو ټلیفون کافي ده چې هر یو مامور ټلیفون وکړي او 5500 بندیان ورته خوشي کړي. هغه ترې 50,000 غواړي او دوی 5500 خوشي کړي. یو اشاره، یو ټلیفون، هغه هم له بهر نه، له دوحې نه، د یو مامور، وزیر د خارجه هم نه، د حکومت یو ستر عالی چارواکی هم نه، فقط یو مامور هغه ورته ټلیفون کوي او د 50,000 بندیانو د خوشي کېدلو ورته وایي، هغه وایي 50,000 نه 5500 خوشي کړو. سره له دې چې دوی په مذاکراتو کې شریک هم نه دي، خبر هم نه دي چې هلته څه تېرېدل، شکایت هم کړی ده، عذر هم کړی دی چې موږ علی الاقل دروازې خواته خو مو پرېږدي چې خبرېږو چې دلته څه تېرېږي. دا یې ونه تر اخره پورې نه پوهېدل چې هلته څه روان دي، تر دا نن پورې هم نه پوهېږي چې هلته څه شوي دي. یو برخه چې مطبوعاتو ته راغلې ده دوی ته یې ورکړی، موږ هم ترې خبر یو، ټول مطبوعات هم ترې خبر ده، هېڅوک داسې پاته نه ده چې ترې خبر نه وي. هماغه برخه یې دوی ته هم ورکړې ده. اما هغه چې پر دې تر شا شوي، تېر شوي، توافقات شوي، له دې نه قطعا خبر نه. هم به زموږ زندانیان آزاد شوي او هم به د تور فهرست نه، د امریکا د تور فهرست نه او د هغوی د پلویانو د تور فهرست نه د حزب د مشرانو نومونه هم حذف شوي. ولې لا پاته دی، دا تور فهرست په خپل ځای پاته ده. د دغه په رڼا کې باید د امریکا د عزایمو په ارتباط له موږ سره یو خاص تصور وي. حزب اسلامي ټول غړي
متاسفانه ځینې داسې فکر کوي چې که حزب اسلامي لږ نرمښت وښیي او په خپلو سیاستونو کې لږ تجدید نظر وکړي، ډېر توند و تیز لاړ نه شي او ډېر هم په اسلام او اسلامي دریځونو باندې په ارماني دریځونو باندې ټینګار ونه کړي، نو کېدای شي دا دښمني راکمه شي. اشتباه کوي، دا سخته اشتباه، دا یو غلط تصور دی. هغوی ځان ته معیارونه لري، د همدغه معیارونو له مخې خپل دوست او دښمن ټاکي. که کله هم د دوستي لهجه کاروي نو د غولولو لپاره، نه صادقانه. که نه یې حزب خو دا ټول کارونه وکړل، دا د کابل ته راغی، داسې حال کې چې دلته د امریکایانو یو داسې حکومت حاکم دی، دوی مسلط کړی چې د حزب له دشمنانو رقیبانو نه جوړ شوی دی. اقتدار ټول د دوی په لاس کې دی. او له معاهدې وروسته هم دا د حزب ګڼ شمېر غړي بندیان شوي دي، ترور شوي دي، او په بل همدې کابل کې د هر شاوخوا کې ترور شوي دي. حزب اسلامي له طالبانو سره هم په مستقله توګه مذاکراتو ته چمتو دي او هم ملګرتیا او ګډ کار. زموږ باور دا دی چې که دا دواړه ډلې یو بل ته لاس ورکړي نو د افغانستان بحران ډېر ژر او ډېره په اسانۍ سره ختمېدی شي. او داسې څوک هم په نظر نه راځي هېڅ افغان ته چې بیا د دې مخه ونیولی شي. حیف به یې که په دغه مرحله کې هغه چې اسلام غواړي، خپل هېواد ازادي و استقلال غواړي، اسلام ته تعهد لري او ژمن دي، هغوی ونه توانېږي چې دا دواړه ډلې سره یو شي او موقف و دریځ سره یو. کله چې د کابل او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لومړی دور بشپړ شي، چمتو یو د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. انتخاب مو د طالبانو لاس کې پرېښی، وغواړي غواړو. خو کله چې د دوی دا لومړی دور بشپړ شو، موږ مذاکراتو ته چمتو یو. په دې ارتباط ځینې مخکې تګ هم شوی و، تفاهمات شوي، توافقات شوي دي، هیئت ټاکل شوی، ځای ټینګ شوی او د هیئت مشر ټاکل شوی دی طالبانو له لورې نه، دې طرف ته هم. او قرار و چې د پاکستان ته د طالبانو د هیئت له تلو وړاندې او د کابل او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې دا ناسته ترسره شي. ځای او هېواد هم ټاکل شوی و، هغه هم دې ته چمتو و چې د دې مذاکراتو کوربه شي. معطل شو او اوس شای د همدې کابل او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د دې لومړي دور وروسته چې کوم توقف راځي، او طبیعي ده چې کابل هیات به وایي چې دلته ډېر لوی مسایل مطرح شوي دي، طالبانو دا غوښتنې د نظام تبدیلي او د نظام تر بدلولو نه وروسته چې د جنګ یو عامل دی، تر دې نه مخکې وربند نشي کېدلی. دا داسې مسایل دي چې موږ باید لاړ شو کابل ته او د آخري خبره له هغه ځای نه واورو او له یو نوي نظر او واک سره راشو مذاکرات پیل. دا مذاکرات به همداسې دا لومړی پړاو به یې همداسې لنډ وي او د هیئت به بېرته تش لاس راستنېږي. له وضعیت او د امریکایي مقاماتو له اظهاراتو معلومیږي چې امریکا د کابل له اوسني حکومت ستومانه شوی، د خپلې ماتې اصلي عامل یې ګڼي. طبیعي ده چې په داسې حکومت پانګونه بې ګټې وګڼي او دوام یې ونه غواړي، چې دوی په خپله کمزوری ګڼي، شړېدلی، په فساد کې غرق، په داخلي اختلافاتو اخته او د ملت له حمایت محروم. دا د دوی اظهارات دوی په خپله وایي.
یو حکومت په ارتباط چې د دوی اظهارات دی، وینای هم دی، مقررې وای، لوړپوړي چارواکي وای، طبیعي ده چې د دې حکومت پاتې کېدو په مذاکراتو کې ټینګار نه کوي. د مذاکراتو په دوران کې به د امریکایي هیات هڅه دا وي چې په یوه داسې نوي حکومت توافق وشي چې نورو ډلو ته هم د منلو وړ وي، او فکر کوي چې همدا د دوی لپاره د پتمن وتلو لاره وه. له دې نه ویریږي او نه غواړي چې د دوی له وتلو سره سم دا ټول نظام وشړېږي. د امنیتي ځواکونه چې دوی ورباندې مصارف کړي دي داسې وشړېږي لکه د نجیب په خلاف د کودتا نه وروسته چې دا ځواکونه سره وشړېدل. باور وکړئ چې ځینې ډلې حتی په دې حکومت کې فقط د همدغه بدې پیښې او تجربې تکرار غواړي. دوی د دې نظام شړېدل، ختمېدل او هر څه له منځه تلل غواړي. امنیتي ځواکونو شړېدل غواړي، د دې نظام ړنګېدل غواړي. بس هغوی د جنګ لپاره مامور شوي دي، نورو ته همدا دستور ورکړی دی. د دوی باداران هم دا غواړي خپلې ګټې په همدې کې لټوي چې په افغانستان کې د جنګ په هېڅ صورت کې د سوله را نشي. افغانستان د فوز ونه لري، یو ځواکمن حکومت یې ونه لري چې سم جوړېږي دا باید بېرته وشړېږي. د دې سیاستونو پایله همدا ده او زموږ د خطرناکو دښمنانو غوښتنه هم همدا ده چې افغانستان له دغسې یو حالت سره مخامخ شي. که موږ نن په یو دغسې حکومت خپلو منځونو کې توافق ونه کړو چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي او په سوله ییزه توګه قدرت همدې حکومت ته انتقال نشي، نو یقینا چې له دې نه پرته به بل څه نه راځي چې دا نظام هم وشړېږي او د امنیتي ځواکونه هم سره وشړېږي. امریکا هم دا غواړي چې دا ونه شړېږي، دا نظام ړنګ نشي، د امنیتي ځواکونو سره ونه شړېږي. همدا غواړي. د همدې لپاره ترجیح ورکوي چې په یو حکومت باندې چې ټولو ته د منلو وړ وي توافق وشي او په سوله ییزه توګه اقتدار هغه ته انتقال شي. او حقیقت دا ده چې له دې نه پرته نه سوله راتلی شي او نه د جګړه پای ته رسېدلی شي. دا هم باید په پام کې ولرو چې دا مذاکرات له ډېرو لورو کورنیو او بهرنیو لورو له ګواښونو او خنډونو سره مخامخ. احتمالاً چې ډېر وخت به ونیسي چې یو نتیجې ته رسېږي. شاید همدغسې مختلف دورونه ولري لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو درلود. که همدومره هم شي لکه د طالبانو او د امریکایانو مذاکرات او همدومره موده ونیسي، دا به ډېره لویه لاسته راوړنه وي. احتمالاً چې ډېر وخت به نیسي. حکومت په اسانۍ اقتدار پرېښودو ته چمتو نه دی. تر آخري شېبې به هڅه کوي چې د نوي حکومت جوړېدو مخه ونیسي، مګر دا چې امریکا یې مجبور کړي او غوږونه یې ورتاو کړي. امریکا ته د هغه د غوږونو ورتاول ډېر اسان دی. په وار وار یې دا کار کړی، دلته به یې هم کوي. او فقط همدا له بحرانه د وتلو یوازینۍ لار ده. طالبان هم باید د همدې باور وي، نور ګوندونه هم، او په د اقتدار په کرسۍ ناست هم باید په دې پوه شي چې له دې نه پرته د افغانستان بحران نشي حل کېدلی، او که احیانا په دې باندې ټینګار وشو نو تر ټولو بده پایله به یې تر هر چا زیات او مخکې د دې حکومت چارواکو ته متوجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.